الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو ډیر ورونه او ډیر خويندې دا پوښتنه کوي چې کوزده شوي وي د واده نه مخکې د خپلې میرمنې سره یا میرمن وایي چې د خپل خاوند سره خبرې کول جایز دي او کنه؟ الجواب وبالله التوفیق. محترمینو، اوله خبره ده چې یو د نکاح وعده وي چې بس دا ستا لور به زه خپل زوی ته غواړم، نکاح نه وي شوی، نو دا پردی ده بلکل. خبرې ورسره کول ورسره لیدل دا ټول په شریعت کې حرام او ناجایز دي. او که چیرې نکاح شوی وي، د نکاح شرایط پوره شوي وي، مثلا هغه شرایط دا دي چې د شاهدانو په مخ کې دا خاوند او میرمن خپل ایجاب و قبول وکي، یا دوی بل چاته وکالت ورکړی وي، د دوی متولیان وي، هغه د دوی پر ځای ایجاب و قبول د دوی دپاره وکي، نو دغه نکاح بیا شوی ده. دلته بیا که خاوند او میرمن خبرې سره کوي، خبرې جایز دي، خو خبرې نه کول غوره او بهتره دي. نو هغه یو څو وجوهات دي. اول دا چې کله دوی د یو بل سره لیدلی نه وي او خبرې سره کوي، نو د ټلیفون کې په ډیرو خبرو کې کیدای سي د شهوت خبرې راسي، نو د یو بل شهوت پورته کیږي، بیا دواړه مجبوره دي چې خپل شهوت سره پوره کړي. نو هسې نه چې هلته میرمن داسې غلط کار وکړي، یو بل حرام کار وکړي چې خپل شهوت ورباندې سوړ کړي، او دلته خاوند داسې یو ناجایز او حرام کار وکړي چې په حرامه طریقه باندې خپل شهوت ختم کړي، نو دا خو بیا نقصان ته راوتله، د خبرو کومه پیدا ونه کړله، او نه خبرې کول بیا غوره وي. او یوه عظیمه فایده ده چې کوم هلک او جنۍ د واده نه مخکې خبرې کوي، نو بیا چې کله دوی واده وکړي، د واده وروسته سره میلاو سي، بیا هېڅ خوند پر مجلس او خبرو کې نه وي. هسې وایي مخکې مو خبرې ډېرې سره کړي دي، نو که چیرې دوی په منځ کې حیا پرته وي، مخکې خبرې نه وي سره کړي، د واده نه وروسته سره میلاو شي او بیا خبرې سره وکړي، نو هغه خبرو کې ډېره ذایقه او ډېر زیات خوند وي. نو بهتره دا ده چې خبرې ونه سي، نو د واده نه وروسته چې بیا څوک خبرې کوي هغه کې ډېر شوق وي. نو دغه یې څو فواید یې وه. البحر الرائق، دریم جلد، 83 صفحه، کتاب النکاح. الفتاوى الهندية، أول جلد، 280 صفحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستاسي د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.